د جګړې عنوانونه ایران بدل کړل که امریکا؟ د جګړې شک دواړه بدلی. احساس دلته صرف ایران او امریکا نه ده. یو خو دلته افراد صلاحیت نه لري. د جګړه ډیره امریکا ده. هم د امریکا د غرب له خوا نه، د امریکا د خوا نه، او هم د ایران د خوا نه. ایران خپل متحدین لري، امریکا خپل متحدین لري. او د ایران متحدین خو ښکاره متحدین هغه د معلوم دي چې سره لري چې روس او چین دا وایي چې موږ په ایران باندې وسله نه پلورو. ډانلډ ټرمپ سره یې وعده کړې ده. اما دا خبره زه خو شخصا زما دپاره به مشکل وي چې دا خبره ومنم، ځکه ایران، روسیه او چین او شمالي کوریا دا د ایران هغه متحدین دي چې په ښکاره ورسره ولاړ دي. نظامیان اکثرا تطبیقات ساختګي سیناریوګانې جوړېږي چې پخوا به په افغانستان کې به د دشتي سقاوه کې کېدل. نو دوی اوس په عملی جګړه کې تطبیقات وکړل، خپل عسکر تربیه کړل. نه یوازې عسکر تربیه کړل بلکې هغه سلاګانې چې جوړې کړې وې هغه تجربه کړې وې، هغه ټولې تجربه کړې. نو اوس ایران په اصطلاح پښتو یو متل د وای مار ته مړ نه کړ لنډای دی کې. اوس ایران نور هم په نظامی لحاظ باندې قوي کېدای شي. هغه معنا دا ده چې دوی ته د خپل وسلو توانمندي معلومه شوه او دوی اوس پیږي چې هغه کې څنګه اصلاحات راولي چې نور هم قوي کړي.